نوم مې ساحل وزیري دی، خوست ولایت اوسېدونکی یم. رښتیا ده چې هنر ډېره سابقه لري. لکه مثال د سینما ډېره پخوا جوړه شوې ده، تیاتر دلته په خوست کې ممثلین شته، ډېر تکړه ممثلین شته، خو دا چې کور نه دی ورته شوی، نو دغه میږي اسلامي امارات نه غوښتنه هم دغه ده چې دی د تیاتر په برخه کې کور وکړي، ځکه دغه ممثلین دي چې د حال کې هغه مشکلات ستونزې چې په ټولنه کې دي د تمثیل په برخه تمثیل په ژبه یې ولس ته وړاندې کړي. نو تر اوسه سینما په برخه کې کور نه تیر دولت کړی دی، نه اوس ته سترګو کېږي. نو موږ هیله دغه د اسلامي امارات نه چې په دې برخه کې دی زیاته توجه وکړي، ځکه دا ډېره پخوانۍ سابقه لري. بل دغه ممثلین کړای شي چې په ټولنه کې یو ډېر غټ بدلون وي. هدف لا شيء بها هناك عكس اسماعيل ډیره زیاته مننه چې دوی هنرمندانو ته توجه کړې ده، دغه ورځ یې جوړه کړې ده. هیله مو دا ده چې په راتلونکي کې هم